دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکر نو نوکر ډېر تنګ و د خان چې ډېر تنګ و نه دی نوکر خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دې خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند او په دې خان یې راکېښ چې راکېښ وي نو درس دی همیشه دا وهل د ټول غریبان ښه کولی شي دا د په شکل چې د خان لاس هم نشي اچولی نو چې خیر ووایه چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر وایم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس کا رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والے دا چا شوی ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د نمک خوړلی دی او ما دی وهلی ظالم دی وی والم زه رپورټ یې په ما عدالت دماغ کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مردارو هغه ورته جزې والی ویلو غواړه معافي کړي اوس دې جهنم ته لېږل نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوارم ہوا تو اٹھا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ ظالم ہو دن کو عالم سر اور معافی در نظمہ دیکھو اور گورے دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خدے نن راته یو جنای ټلیفون کو په دکان کې ناس مولانا بجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں بچے آپ ہیں مولانا کہ وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں مالا کون لڑکی ہے میں بدماش اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پر ہی ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا تیرا دادا خزوا خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا ډوډوڼی دی پکې څه ګوري ته چې بارو دی دا ډوډوڼی دی څه ګوري وي سي آر راغی چې په وي سي آر ښه شه تا خدای خلاف په وي سي آر کې یو ښه څیزونه په ټي وي کې یو ښه څیزونه د ډل قوم مبلغینم دمان ٹھیک شو وخواب تقریر نیکانو بزرگانو پاک و خلق و تب خلق وگی ہو اس د جمعے پشپا بخلق و تبارک اللذی تا وگی ہو سورت یاسین تب وگی ہو جماعتنوں کے وہ تقریر کے داغے تب ناس کو اس د وی سی آر پروگرامی د جمعے پشپا آگے تناس کو نو د ډم قوم مبلغینم دما سال کې تاسو را پاسې یاره بیګا جوړی عملنګي پکې راځي اوس خدای خبر چې ملنګي شو ملنګي ته چې کلنګي دې ملنګي دې ها په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه دې پکې بل څه شی دې پکې چې اخبار کېنده کړه دا څه ته په ګوره کنه اخبار کے اندر ملوک دے کسی ٹول عورت دا
دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي کنه پیمانه وایي ورو د بجلیګر مولا بیڑا تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما بیڑا چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا وخت چې وګو وړه دی والله ګرا ټینګي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان یې په خر کړو نو دا الکان په سوریده چې سوریده په ځینو د نور الکان وی چې الکا داس چلو کې چې دا خشوع په دې کې یو باڼه سپرو منډي چې سالکان باغې سواري چې دا چلی ور سره کو شیطان بیا ځان شیطان کې دا زبانم دی او شیطان په چوټه دی غریب چې تفروت دی باران پروت دی دمر اولاد مون پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کوي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه ویل شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع راغل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل نسمئی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه صدا خود سرانل او دا رښتیا سفر کې بیاسي کنه چې دا سپار چکرو باغ هوا ته دا سید لاوري سره په مټیای تیر چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې شیطان ورته تیر ورنه باندې چې دا کې چې تاسو ورانه راوړل هغه د الوا کو ته ګنده کو تاسو ته دیوای جراح کا دې دماغ کې تیر شو په الوا مچان کې مچانو له چرمخکای را چرمخکای جراله دلته یو گاګ راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلی هغه پای چرمخکای ورته هغه گاګ سپی په پیشو ورته چې پیشو یې زخمی کړه دکاندار ورته بیره دې پالو اغستو غرکشا زما پیشو یې مړه کړه دا دکانداران د پټاکې الکان ته هلی او ټاټ ټو ټوډه پته هو باندې کې چا کارواني بیا الله دې خلکو ته د خوشاله مخ بخای دینه کوم د شپې خوب نشو کولای په هر وخت په غم کې خفته الله له پروت به پکړ کې او ای غلای براشي او کدا تندي به لګي او سټ نه بجې دي چې کور درا خبرې دي ته بیا مړ پاوی ګورو ګر خلک دي ولای قسم کوله چې داس په یو مالک کې شو ګولای وستا کور تراشي او ته به وړای نن څو مورد د چې دلدلو ګرچونه شروع الله په یورپ کې 15 دماکې کولې شي او 2000 کورونه په غم اخته کولې شي هغه خدای دیش دماکې پتا کېم کولی ته پسه راغی اوس بیا در باندې افت را روان غوښه به چېرته غټه خړه 100 روپۍ کیلو غوښه خدای دې په 100 روپۍ کیلو وای امین نه ټول وای خدای دې خو بس غوښه هم غوښه را جوړه خدای دې غوښه په 100 روپۍ کیلو چې ټیکا څوک نشي دوڑے بورے پہ 200 روپے توڑا ہوا اور 270 روپے توڑا 280 روپے توڑا دوڑو اس ببیا اماغا چلی کہ پلیانوں میں کہ بولاری 280 روپے بمر کے توڑے تب انتظار
بیا در باندې د وړو قهر را روان د مشهور دال به پخوا خلکو د غیبه د وجې خوړه پیسې به یې کوله زما یاد شي د پلار سره تلم په درېیانې خیر غوښه وه غوښې سره به یې دومره وازده ورکوله د غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی بناس پتی دی پتن پتی دی لتن پتی دی دا بار دکان وګورو چې حکیمان دي چې دا خلک مونږ په خپله لاره اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا هغه 14 ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بنسپتي غوړي راوړي دا نن چې د خدای په کار هفته کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سپېږمې خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې راوړي د دې سروې چا کړی ده خبر هم نه که په څوکۍ باندې لاره راشي دا راشي بس پولیس ولاړي څه شی پکې هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته ها ځه ما دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډه ته پوه شو دې دغه له تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي کسټم والان دې پسې ګرځي پولیس والان دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني ناس کې واغسته د چایو ګنډه په سایکل تړلې خدای دې کور لوټي کړو پروردګار دې په چارو کې وکړه په سلو پای کوي ولا دا ټول چې تاسو کې نه کله چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تورو چارو تورم په سایکل ځاته دکاندار ته نشي وایي په دې کسم نه دی ورکړي ا د کسټم پیسې بیا چرته استعمالېږي ا د شاهانو په بنگلو د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په تجارو باندې هغه د کسټم پیسې چې مانه وایي هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمال اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم څه نشي کېناستی پکې چلے 2000 روپے بل 2000 روپے بل در پسې راشي بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښه دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشته د دې هیڅ څوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه دغه کوه خان ته چې وایي چې دا بجلي د جومات بل راغلی کټې کوي دا بجلي کټ کوي د جومات خان دی دا بجلي به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا معنی چوک نه د ډبګرۍ چوک پورې دا سړک د دې لکونه روپۍ فنډونه اغوستې شوي دي لکونه روپۍ فنډونه د جومات نه چې بهر وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر دې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس د جمعې لمونځ نه نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشته نن پاکستان د غوښې ډیری دی او موږ سپي او کوم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هلته بیا څوک ایستی نشته نن سپي تاسو وایئ ته خو مولای ته به ښه سړی ما د لا خدای خو ډېر په بس زه ښه یم یو کیسه مې درته کړې وه چې یو جمعې شپه وه مولیا له چا وظیفې دغه راوړې وې دا بلا ورته وه فاتحې دې د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځه دا زړې نه دي لاس اوچت کړي هماغه پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنېره ناست د هغه اروا بیړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنېره ناسته لاس اوچت کړي د ارواګانې راغلي دي دا فاتحې واجب ولاړ درې فاتحې راشي په جومات کې صاحبه
ښورواګانې او ډبلې ډبلې روټۍ په دې کې یو مومند راغی ایمان ته وایي چې ملا صاحب وګیا ما نو دی ورته وایي چې ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما مالخانه ورکړه که نه یار وګیا چې دا رانیږي مختکي دي بس کونټه یې تلاس په ورپسې منډه مخکې منډې دې منډې تاسو ورشئ لکه جمعې په شپه مانه روټۍ وغواړئ په دې جومات دا قاري صاحب هم په ټکي وژنې که نه روبیر او باسه دا مونږ چې لږ ښه یو وسم نشته قسم په خدای وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان ناظرانو چې وس دې وي او ګناه ونه کړي چې وس دې وي او ګناه ونه کړي اخري ټکی واورئ نن داسې ته اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکېټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره دې مازیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو दुकानदार होता चोट चाहते हुए जात पुछी अगे ना वही पुछी तेरी मांग थी मैं ताजा 14 साल दिया मैं हम खुशी हो गई तब उसका ही भी करें क्यों ना हो रहा दफायद अजीज द पाकिस्तान हुकूमत कदे पजड़ा के दान नहीं कि द पाकिस्तान खजे व पकौनों के बंदों अल्लाह दे द ज़ियाउल्लाह बंदे पासमान के टुकड़े का ये पाकिस्तान खजे तुम नजर ना आए आसान चल यो खुदा कदम मुतबर न द गरीब द काबल है पर गेट के फरमान दे उसके पास बांधोमा और ऐलान कम से कम खदा बार हुआ था दादे है कराना खदा हुआ था गिरा निकल कोई नहीं कि दबने दिन और जने मेरे दबने दिन में जमीन बाला मारे कि तुम रस्सी में गिरे और सारे जुलूस रवन इमाम मर्दों तेरे तलब तो बहुत ही देर पदा गिरा पदा के दिनों को दस्ती लगा ही नहीं गिरा मुंह की दस्ती लगा सोच के बरबंदे खुद एग्जाम कर गई दाखिली गिर दस्तगिरी ने दस्ती लगा था दस पाद मल्क इस्लाम और 10 पाद मल्क दिन दिया जब आसमान न पदरिश कान के कम कानून राखने दे अगर कानून पर जुमातों की दुनिया वालों